پام وکړئ علامه په دنیا کې دوه قومونه دي، یو قوم د نرانو بل د ښځو ډېر پوجونه دي، خو زه شوم د نرانو په طرف ښځې به څه کوم؟ زه به رښتیا یم خدای رسول بدي به نه کوم. دوې ښځې څه خپل منځ کې ګړي ته شیرواني، دوه قدمه تیر کې بیا به ودرې یکساني، ایخوني ول به وي بلې ته عید و شیطاني، یغو ښځو شل دی څه بېواسه یې مېړونه دي. مو مکر زنون کتاب کې دو ټکي لوستلی دی، کوم سړي څه ښځې ته د خونې واک ور کړی دی، عام میړه یې خار دی ښځې ټینګ جراب نیولی دی، کوم طرف یې بیا یې ورسې کړي ورزنګونه دي. چېرته مرده وشي جنازې ته بېره جامه شي، دغه کونډې بورې زړې ځوانې سره دامه شي، کله به ویر تن کو کله ویر کو کله شلامه شي، ما کرنه په قرآن کو غلط خو یې ویرونه دي. زه به درته وکړم څو خبرې له کتابه، شادرې کې روانې شي نو لرې کې حجابه، یا یې به خپل ځان سره د عباس دی ډېر ثوابه، زړه کې یې نیولي پټ پردی دیدنونه دي. مو کسان په خدای د زنه ښځې درغوجنې دي، هر څومره کښې وي خو په خپل منځ کې بیا بنې دي، کله وي خولیا کله اخته په یې ویستلې دي، ویلې څه شیطان ورته ښیلي ډېر چلونه دي. ځکه درته وښیم زړو ښځو مکرونه، زړه کې یې ټګي وي خدای ته ډېر کوي سوالونه، چاته څه خیرې کوکو به زر زر قسمونه، مور د شیطانانو زدا یې شپږ زره مکرونه دي. ځکه کومې ښځې عمر څه 50 کاله په راشي نو دا کنډوسه خوله مې په نښه کړه. کومې ښځې عمر څه 50 کاله په راشي نو دا کنډوسه خوله مې په نښه کړه. څنګه و بیا دو کنډوسه خپل مکان کله مړه شي. خو ودرېږه. زور دستور ته پرېخلو، اوس د ټیډې زمانه واکسه راشه مسلمانه د شریعت سوپه یې نه واکسه، زور دستور ته پرېخلو ایتوان یو په سر ټکرای و، څه پلور کولک راتللی ورسره به ستور کندرای و، میړه به ورسره و تېر شوي نرینه واکسه، راشه مسلمانه د شریعت سوپه یې نه واکسه. زور دستور ته پرېخلو ټولې ښځې په سکولو کې دي، کورس د ډاکټرۍ کوي برتي په سپتالو کې دي، هیډ بیګ به وي په لاس کې په پردي کورې دوره واکسه، راشه مسلمانه د شریعت سوپه یې نه واکسه. زور دستور د پرېخلو نن سبا د ښځو زور دی، ساری یې بازار کې نه پرېښلی یې خپل کور دی، ساری یې بازار کې لیډي میډین دوپاټه واکسه. دا بیا وایه دا زه ټي وي نه ویر کوم، دا ټي وي نه ویر کوم، دا وایه ټي وي نه ویر کوم، علي ټي وي نه ویر کوم. د ښځو کیسې ختم اوس بیان کوم د نرانو، غوږونه ورته کېږدي ټولې واورې مو مږانو، زوړ پټکی د څه شکر کوري د ننکګا واکسه، راشه مسلمانه د شریعت سوپه یې نه واکسه. اوس د پیشن پرېخلو زړه شړې د څه کړه، خپلو مردګانو سیدې شومه پخانه کړه، ویسیار ورته کېږدي چورچپېر د خلخوانه واکسه، راشه مسلمانه د شریعت سوپه یې نه واکسه. مخکې د څپلۍ اوس په بوټو کې مزلونه، پیسو ته د چا جوړ کړو ورته پش درکړل بریتونه، پتلون کې ځان تیار کړي په پرمټو د جګړه واکسه، راشه مسلمانه د شریعت سوپه یې نه واکسه. بس عمران علي په دې بیان خپه حیران شول، داسې مو ګمان دی څه خوشحال پرې غریبان شول، راشه مسلمانه د علي ښکلي روضه واکسه، راشه مسلمانه یې پلټیکل پرمټ بنګله واکسه. بس شابه